د مشران جرګې تلویزیون درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ ښه راغلاست د دې مهال خبري ټولګې ته په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو د ضرب الاجل لپاره معکوس شمیر د هیواد امنیتي وضعیت په اړه د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته د امنیتي مسؤلینو رابلل. بایډن د کرونا وایرس ضد واکسین د پروسې د لا چټک کولو لارښوونه وکړه. اوس هم بشپړ خبرونه. زه بابر کاموال یم. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان کې 4 میلیونه بې ځایه شوي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او هم د کرونا وایرس د اخته کېدو ګواښ سره مخ دي. دا اداره وایي په هرات، کابل او ننګرهار کې د کډوالو کمپونو کې له بې ځایه شوو سره خبرې کړي چې هر کم کې له 1000 زیاتې کورنۍ وې او له سختو اقتصادي ستونزو شکایت درلود. د سویلي اسیا لپاره دغه سازمان څانګې په یوه اعلامیه کې ویلي خواړه د پاکو اوبو او ځای نشتوالی د دغو کډوالو عمده ستونزې دي. دغه کډوال وایي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ جګړې د خپلې سیمې پرېښودو ته اړ کړي او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره ژوند یې په خورا سخته تېرېږي او په خیمو کې ژوند کوي چې د خوراک لپاره هیڅ نه لري او تر اوسه پورې ورسره هیچا کومه مرسته نه ده کړې. دغه راز دوی زیاتوي چې هیڅ کومې مرستندوی ادارې هم لاسنیوی نه دی کړی. د بخښنې نړیواله اداره هم پر حکومت او مرستندویه ادارو غږ کوي چې کورنیو بې ځایه شویو ته مرستې برابرې کړي. د افغانستان د کډوالو او ستنېدونکو چارو وزارت وایي دوی په تیر یوه کال کې شاوخوا 114,000 بې ځایه شویو کورنیو سره مرسته کړې ده. دغه وزارت د چارواکو په خبره دوی هر کال هغو کورنیو ته لومړیتوب ورکوي چې تازه بې ځایه شوي وي. د افغانستان د کډوالو او ستنېدونکو چارو وزارت وایي په 1999 کال کې د وسلوالو مخالفانو او امنیتي ځواکونو د جګړو له امله له 9 میلیونه زیاتو کسانو خپلې مینې پرېښي دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې فراه، نیمروز، هلمند او کندهار کې تر نورو ولایتونو ډیر خلک بې ځایه شوي دي. دا وزارت اندېښنه ښیي که روان کال کې جګړه کمه نه شي ویرې شته چې کورني بې ځایه شوي نور هم زیات شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا تېره اونۍ وویل د 2021 کال په 3 لومړیو میاشتو کې د ناامنیو له امله له 50,000 ډیر افغانان له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د اوچا په راپور کې راغلي له ختیځو ولایتونو په دغه موده کې کابو 18,000 کسان بې ځایه شوي چې تر نورو ولایتونو یې شمېر زیات دی. ننګرهار، کندهار او فاریاب هغه ولایتونه دي چې د 2021 کال په لومړیو 3 میاشتو کې د جګړو له امله زیات بې ځایه شوي کسان لرل. د افغانستان ملي شورا مشرانو جرګې د سې شنبې په خپله عمومي غونډه کې د سولې امنیت سربیره پر یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو بحث او خبرې وکړې. دغه راز مشرانو جرګې د هیواد امنیتي وضعیت په موخه د کورنۍ چارو وزارت، ملي دفاع او ملي امنیت مسؤلین یا د جرګې ته د ځواب ویلو په موخه راغوښتي ول. همداراز یادو امنیتي چارواکو د تروریزم پر وړاندې د مبارزې راتلونکو پلانونو دغه راز د افغان امنیتي ځواکونو چمتووالي په اړه خبرې وکړې. پام وکړئ په دې اړه پوره راپور ته. د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلمیار په مشرۍ د دې جرګې د سې شنبې ورځې غونډه کې د هیواد د امنیتي، دفاعي او استخباراتي سکتور مسؤلانو د امنیتي وضعیت اړوند او د دښمن د تحرکاتو په برابر کې د خپلو تدابیرو په اړه ځوابونه وویل. خو د غونډې په پیل کې د جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار او غړو د افغانستان د لوړپوړي پلاوي څخه د دوست هیواد تاجکستان د تود هرکلي ولسمشر محمد اشرف غني ته د تاجکستان د ملي پوهنتون د افتخاري دکتورا ورکړې څخه مننه او قدرداني وکړه او د دواړه هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو یو لړ پروګرامونو له قرارداد څخه یادونه وکړه. د ویلو ده چې ولسمشر محمد اشرف غني پرون سهار د یو دولتي لوړپوړي پلاوي په مشرۍ د آسیا زړه استانبول بهیر 9مه ناسته کې د ګډون په موخه د تاجکستان پلازمینې دوشنبې ښار ته ورسید او د تاجکستان د ولسمشر او د یاد هیواد د نورو مسؤلانو له رسمي هرکلي سره مخ شو. غونډه کې ځینو سناتورانو کابل کې میشت د پاکستان سفیر د وروستیو څرګندونو په مورد کې وویل که چیرې پاکستان غواړي افغانستان سره همکاري وکړي نو خپل هیواد کې د ترهګرو ځالې وتړي او افغانستان ته د ترهګرو د لیک او ملاتړ څخه ډډه وکړي.
او د پاکستان او امریکا ریښتینې پریکړې کولی شي د افغانستان سولې بهیر سره ډیره مرسته وکړي. د یادو مواردو جنبندۍ کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د مجلس د دفاعي چارو او کورني امنیت کمیسیون ته دنده وسپارله چې د خوست ولایت صبري ولسوالۍ کې دی د غیر پوځي تلفاتو کندهار ښار کې دی د 11 امنیتي حوزې د جنۍ عامر په موټر د ډزو موضوع وڅېړي. ورپسې د دفاعي چارو کورني امنیت کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي د مجلس نورو غړو د افغانستان د کورنیو بهرنیو دښمنانو د توطیو پر وړاندې د هیواد د دفاعي او امنیتي ځواکونو څخه په ستاینې سره د دښمنانو ځپلو کې د یادو بنسټونو د تیاریو د لویو لارو د امنیت د ټینګښت د لویو لارو په اوږدو کې د طالبانو ډلې د څېړنو او ګمرکي مرکزونو د له منځه وړلو د وسلوال پوځ د تجهیزاتو اعاشې او اباتې د اکمال او په وخت سره د دوی د معاشونو د ورکړې لوجستیکي برخو کې فساد سره د جدي مبارزې د روغتیايي بنسټونو د تقویې د ترهګریزو بانډونو غلو او تښتونکو د له منځه وړو په موخه د مناسبو حل لارو د رامنځته کېدو د وسلوال پوځ لیکو څخه د دښمن د نفوذي افرادو د پیژندو د علیپور قضیې د تښتونکو له منګلو د کوچني عبدالرؤف د خوشي کېدو د نشهیي توکو الکولي څښاکو تابلیتکا د پلور او استعمال څخه د مخنیوي د تروریستي شبکو د فعالیتونو د له منځه وړلو او ځینو نورو مواردو اړوند پوښتنې مطرح کړې. ورپسې د ملي دفاع وزارت لومړي مرستیال نجیب الله وردګ خپلو خبرو کې وویل چې د ژمي په موسم کې مشخصې اړتیاوې او لازم تجهیزات او امکانات د قلوردوګانو واک کې ورکړل شوي او تدارکاتي بهیر یې هم آسانه شوی ترڅو د قانون مطابق پیرنې هم چټکې شي او ژمنه یې وکړه چې د غونډې د غړو وړاندیزونو غوښتنو ته به لومړیتوب ورکړل کیږي او رسیدګي به ورته وشي. همداراز د ملي دفاع وزارت د لوی درستیز لومړي مرستیال ډګر جنرال اقبال علي هم ډاډ ورکړ چې وسلوال پوځ د پسرلي موسم کې د هر ډول ګواښ پر وړاندې لازم تیاری لري او د دښمن هر ډول خوځښت ته به پرېکنده ځواب ووایي او څرګنده یې کړه چې د امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ د رامنځته کولو ګډو هڅو لپاره منظم پروګرامونه تر لاس لاندې دي او په دې وروستیو کې د 900 زیات عملیات ترسره شوي چې د پرسونل د انتقالاتو د دوی د تجهیزاتو او اکمالاتو ترڅنګ د دښمن پټنځایونه هم په نښه شوي او هم یې د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ کې د عملیاتو د دوام او یا د ولسوالۍ کې د تازه دمو سرتیرو د ځای پر ځای کولو څخه خبر ورکړ او ویل د عملیاتو په جریان کې دښمن ته درانه زیانونه اوښتي دي. جنرال اقبال علي وویل ټاکل شوی د روژې مبارکې میاشت کې د شهیدانو د وارثانو زرګونو کورنیو سره به مرستې وشي او ترڅنګ د هیواد د لوی لارو د هغو ولایتونو د امنیت ټینګښت ته چې لوړ ګواښ سره مخ دي لازم رسیدګي وشي. ورپسې د کورنیو چارو وزارت معین لوی پاسوال محمد انور پریپال خپلو څرګندونو کې وویل سره له دې چې تیر کال دښمن د جګړو په زیاتوالي سره کوښښ وکړ ترڅو مذاکراتو کې امتیاز ترلاسه او خپلې نامشروع غوښتنې په خلکو تحمیل کړي خو د هیواد وسلوال پوځ دوی پرې نه ښودل چې د هیواد اراضي ونیسي. جنرال بریپال زیاته کړه شمیرې ښایي چې په دې وروستیو کې هیواد په ځانګړې توګه کابل ښار کې د جنۍ جرمونو هدفي وژنو تښتونو کچه ټیټه شوې او د 400 زیات کسان چې د مقناطیسي ماینونو ځای پر ځای کولو کې لاس درلود هم نیول شوي دي. د ملي امنیت لوی ریاست مرستیال ډګر جنرال نظر علي واحدي هم په خپلو خبرو کې وویل په داسې حال کې چې یوې استخباراتي او ناپېژنده جګړې سره مخ یو خو د هیواد دفاعي امنیتي ځواکونو خلکو نظام او د هیواد ځمکنۍ بشپړتیا څخه پوره دفاع ته چمتو دي. نوموړي وویل چې طالبان پاکستان کې په سرلنیو جګړو ته تیاری نیسي خو د هیواد امنیتي ځواکونه به هم په پوره چمتووالي د هغوی خوځښتونو ته قاطع ځواب ورکړي او د دښمن ټولې چاودنې او ځانمرګي د پاکستان استخباراتو لخوا تمویلیږي او د القاعدې او حقاني ډلې سره د طالبانو اړیکې اوس هم پر ځای دي. نوموړي د تیر کال په اوږدو کې د ملي امنیت منصوبینو د لاسته راوړنو په اړه وویل چې د داعش او القاعدې ډلو د مخکښو غړو په ګډون تر 400 زیات حرفوي ترهګر د ملي امنیت ځواکونو لخوا نیول شوي. جنرال نظري د یادې ادارې لخوا د وګړنیزو ځواکونو اړوند کړنلار د وروستي کېدو اړوند هم معلومات ورکړل چې یاد ځواکونه د ولایتونو د چارواکو اوسیدونکو په غوښتنه د نور امنیتي ځواکونو ترڅنګ ګمارل کیږي. نوموړي د میدان وردګو ولایت بهسود ولسوالۍ کې رامنځته شوې قضیې ته په اشارې سره وویل د شک پرته علیپور د نورو ترهګریزو ډلو په څیر نه بخونکی جنایت کړی او دم ګډې امنیتي او دفاعي ځواکونه د بهسودو بېلابېلو سیمو کې میشتي او خپلو عملیاتو ته به دوام ورکوي. ښاغلي واحدي د خپلو څرګندونو په دوام کې د بلخ ولایت څخه د
وختول شوي کوچني عبدالرؤف د خوشي کېدو اړوند وویل شاوخوا 20 تنه د یادې قضیې په تړاو نیول شوي او د یاد ماشوم د خوشي کېدو په اړه هڅې روانې دي. د غونډې پای کې د مشرانو جرګې غړو د مسؤلانو څرګندونې د قناعت وړ وګڼلې او ټینګار یې وکړ چې د دوی لیدلور او وړاندیزونو ته چې د امنیتي وضعیت د ښه والي په موخه یې وړاندې کړ د هیواد د امنیتي، دفاعي او استخباراتي سکتور د مشرتابه لخوا دې په پام کې ونیول شي. نیوزیلند اعلان وکړ چې په افغانستان کې خپل 20 کلن ماموریت پای ته ورساو او له دې هیواد یې وروستي سرتیري هم ایستلي دي. دا د امریکا له متحدینو څخه لومړنی هیواد دی چې تر ټاکل شوي وخت وړاندې خپل ځواکونه له افغانستان څخه وایستل. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا نوي ولسمشر تر اوسه پورې له افغانستانه د ځواکونو د وتلو په اړه روښان دریځ نه دی اعلان کړی. بل لور ته افغانستان کې پخواني جنرالان وایي چې امریکایي پوځیان باید په بیړه او غیر مسؤلانه توګه له افغانستانه ونه وځي. د امریکا له متحدینو څخه نیوزیلند لومړنی هیواد دی چې له 2000 کال راهیسې په افغانستان کې 3500 سرتیري لرل، خو د ټاکل شوي وخت نه د مخه خپل ځواکونه له افغانستانه وایستل. په دې موده کې 20 سرتیري ووژل شول. افغانستان کې د پوځي چارو پوهان د نیوزیلند د 6 پوځیانو وتل نامحسوس ګڼي، خو ټینګار کوي چې د امریکا او نورو هیوادونو پوځیان چې د دې هیواد د ځواکونو په روزلو او تجهیزولو کې مهم رول لري باید په بیړه او غیر مسؤلانه توګه له افغانستانه ونه وځي. اوس په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په نوم د ناټو 9592 سرتیري شته چې د امریکا پکې 2500 د جرمني 1300 د ایټالیا 895 او د بریتانیا 950 سرتیري دي. دغه شان په دغو سرتیرو کې د ناټو د یو شمېر نورو غړو هیوادونو سرتیري هم شته. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا نوې مشرتابه تر اوسه پورې له افغانستانه د ځواکونو د وتلو په اړه روښانه دریځ نه دی ښودلی. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د پنجشنبې په ورځ په یو کانفرانس کې ویل امریکا د می د لومړۍ نیټې د وتلو مهلت نه رعایتوي. خدای هم ویل دا تصور نشي کولی چې په راتلونکي کال کې په افغانستان کې خپل پوځیان ولري. د افغانستان دفاع وزارت وايي اوس باندې 90 سلنه عملیات په مستقله توګه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا ترسره کیږي. خو ټینګار کوي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس هم د ناټو او متحدینو مالی او فني ملاتړ ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د پلټونکې ادارې سیګار د راپور له مخې د 2020 کال د ډسمبر وروسته د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو خپل یوازې 20 سلنه تجهیزاتي کارونه کوي. حال دا چې د افغان ځواکونو د ځان بساینې لپاره ټاکل شوی هدف 80 سلنه وو. له دې سره طالبانو خبرداری ورکړی چې که امریکا د هوکړې سره سم د می تر میاشتې پورې خپل پوځونه له افغانستانه ونه باسي پایلې به یې ناوړوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په پکتیکا کې د القاعده او طالبانو 2 لوړپوړي قماندانان وژلي دي. د اعلامیې په خبره دغه 2 قماندانان ابو محمد علي تاجیکي او حضرت علي د طالبانو او القاعده د پیچلو خونړیو او لویو بریدونو تنظیمونکي ول. د ملي امنیت ریاست 13 ورځ په یوې اعلامیې کې ویلي چې د القاعده ډلې قماندان دولت بیگ تاجیکي چې په ابو محمد علي تاجیکي هم مشهور و د هند په لویه وچه کې د القاعده ډلې مهم غړی و. اعلامیه وایي چې د حضرت علي په نامه د طالبانو یو بل مهم قماندان چې د وزیرستان و هم وژل شوی دی. ملي امنیت وایي دغه 2 قماندانان د طالبانو او القاعده د پیچلو خونړیو او لویو بریدونو تنظیمونکي و. د اعلامیې په اساس دغه 2 کسان د القاعده او طالبانو ترمنځ ارتباطیان او د طالبانو د ترهګرۍ ډلې د تجهیز او مالی ملاتړ مسؤلین وو. افغان مقامات وایي دا 2 د پکتیکا په ګیان ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي. د عملیاتو دقیقه نیټه ښودل شوې نه ده او نه هم ویل شوي چې د دغه کسانو جسدونه او مړي چیرته دي. ملي امنیت وایي چې دوی پلان لره چې په غزني، لوګر او زابل ولایتونو کې طالب وسلوالو ته پرمختللي وسلې انتقال کړي او هغوی وروزي. وسلوالو طالبانو لا دغه خبر په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست داسې مهال د القاعده ډلې د یو قماندان د وژلو خبره کوي چې امریکایي چارواکي وایي طالبانو د دوحې د تړون ژمنې نه دي پوره کړي. د 2020 د فبرورۍ په دغه تړون کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ وشو یو شرط دا و چې وسلوال طالبان به له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره روابط پرې کوي.
ښه راغلاست. کورني خبرونه همدومره. اوس هم پام وکړئ بهرنیو خبرونو ته. د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر جو بایډن وایي چې د روان اپریل میاشتې تر 19 نیټې به په هرو 10 امریکایانو کې 9 د کرونا ضد واکسین لپاره برابر او واجد شرایط وي. د نوموړي په خبره چې فدرال حکومت به د هغو صحي مرکزونو شمیر 2 برابره کړي چې خلکو ته پکې د کرونا ضد واکسین کیږي او هڅه به کوي چې خلک د خپلو کورونو څخه 5 میله لرې د کرونا ضد واکسین مرکز ولري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایډن تېره ورځ دا اعلان وکړ چې موږ له داسې ویروس سره چې چټک خپریږي د مرګ او ژوند په جګړه اخته یو. پیښې بیا زیاتې شوي دي. ښاغلي بایډن په سپینې ماڼۍ کې له خپلې مرستیالې کاملا هیر سره یو ځای په خبرو کې په والیانو، ښاروالانو او نورو سیمه ییزو مشرانو غږ وکړ چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ماسک د جبري تړلو لګول شوي بندیزونه نرم کړي. ښاغلي بایډن همدغه راز وویل چې د فدرال حکومت به د هغو صحي مرکزونو شمیره 2 برابره کړي چې خلکو ته پکې د کرونا ضد واکسین کیږي. وایي هڅه به کوي چې خلک د خپلو کورونو څخه 5 میله لرې د کرونا ضد د واکسین مرکز ولري. ولسمشر بایډن وویل چې حکومت به د فدرال د واکسین په پروګرام کې په ټول هیواد کې د کرونا ضد د واکسین کولو د صحي مرکزونو شمیر له 12,000 څخه 40,000 ته لوړ کړي او د اپریل تر 19 به د واکسین څخه باندې 10 نورې حوزې هم جوړوي. د فدرال چارواکي وایي تر دوشنبې پورې په امریکا کې 52.8 میلیونه کسان د کرونا ضد واکسین شوي دي او څه باندې 15 میلیونه نورو ته د کرونا ضد د واکسین اول دوز شوی دی. د کرونا ضد واکسین 2 دوزه پیچکاري کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو د ساري ناروغیو د مخنیوي مرکز وایي چې د کرونا وایرس له کبله تر دې دمه په امریکا کې 15,40,000 کسان مړه شوي او څه باندې 10 میلیونه نور کسان په دغه وایرس اخته دي. دا وایرس د 2019 کال په ډسمبر کې د چین د ووهان په ایالت کې خپور شو. دا مهال یې په نړۍ کې میلیونونه کسان مړه کړي او پرې اخته دي. او دا هم د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد د 2 ولایتونو د هوا حالات. اوس هم پام وکړئ د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیو ته. درنو لیدونکو، دا وه زموږ خبري ټولګه چې درته مو وړاندې کړله. ملتیا مو مننه. تر بیا ښې چارې.